سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا امان الله مزید ستاسو په چوپړ کې نن مې بیا وغوښتل چې تاسو ته یو څه نوی معلومات د میکانیکل، البته د موټر البته تاسو دلته مستري کېدی نشئ. تاسو پوهېږئ چې مستریتوب یو غټه کار ده، یو غټ کار دی، یو غټ پروفیشن ده یا حرفه ده. خو دلته تاسو ته به ځینې معلومات موږ تاسو ته برابر کړی ده او البته دا سایټ برابر کړی ده او زه تاسو ته یې تقدیم کوم، تاسو ته یې مخکې کوم تر څو تاسو ته په آینده کې که چیرې کوم مشکل پیدا کېږي تاسو خپل مشکل حل کړی شئ. صحیح ده؟ نو دې نه مخکې چې درس شروع کړو ملګرو، ویډیو ځان سره لایک کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، که چیرې چینل ته نوی یاستئ سبسکرایب کړئ ځانونه. Je dois remplacer les balais d'essuie-glace. Si je sens des traces d'usure en passant le doigt dessus, oui, réponse A. Non, réponse B. S'il laisse des traces sur le pare-brise, oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده، وایي زه مجبور یم چې له بلې د ایسیو ګلاس بلې دوستانو دغه پل ته ویل کېږي. ښه، دا کوم پل چې تاسو د دې زنانه یا د دې سیاسرې په لاس کې ګورئ، دې پل کې وګورئ، د دې ځینې ملګرو موټر یې ساتلی او ځینې سره تجربه یې دغه د دې پل خوله چې ده ربړي ده، او وایي که چیرې په دې اوله برخه کې دا خبره یې کړې، که چیرې وایي زه په دغه پل باندې یا په دغه ربړ باندې لاس داسې راکاږم تر اخره پورې او په کوم ځای کې چې ما احساس وکړ او یا ما په دې ګوته کې احساس وکړ چې دغه ځای خوی نه ده، نو وایي زه دغه پل بدل کوم او که پرېږدم، بلکل بدلوئ. صحیح ده؟ نو اوس به تاسو ووایئ چې دا ولې دا خرابي یا دا کوم ځای چې زما په ګوته کې احساس شو دا ولې پیدا کېږي؟ دا په هغه حالاتو کې پیدا کېږي که چیرې تاسو په ژمي کې موټر ناصاف په توګه باندې خپل د دې برف پاکولو دا کومه آله وایه یا کوم برف پاکون به ساده تاسو ته ووایم دا لګولی او تاسو شیشه یخ وهلی، نو د دې برف پاکون زور دومره نه ده چې دا شیشه پاکي، دا د ده د پاسه ښویېږي، د دې یخ د پاسه ښویېږي او دا ربړ خوله چې ده دا شکېږي. نو اوس چې ته کله ګوته پرې داسې کش کړې خامخا ته پوهېږې چې دغه ځای کې دا شکېدلی ده یا دا خراب شوی ده، نو بیا ته یې بدلوه. صحیح شوه؟ په دوهمه برخه کې داسې ښودل شوی ده si elles laissent des traces sur le pare-brise، او یا که چیرې مثال په طور باران ده یا ستاسو په شیشه باندې اوبه پرته ده او تاسو دې باندې پاکوئ او داسې یو خط د اوبو پاتې کېږي، صحیح ده، په شیشه باندې، نو بیا هم هماغه عین پخوانۍ خبره ده، مطلب دا ده چې د دغې پل خوله کوم ځای کې شکېدلی ده او هغه خط پرېږدي، نو بیا بهترین لاره یې دا ده چې تاسو یې بدل کړئ. Il est obligatoire de monter des pneus de même caractéristique sur le même essieu. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستان دلته سوال داسې شوی دی، وایي il est obligatoire de monter des pneus de même caractéristique sur le même essieu، وایي دا لازمي ده، دا مجبوري ده چې تاسو وخېژوئ عین ټایر یا همشکله ټایر په مم ایسیو باندې. مم ایسیو یعنې هغه یا دوه مخکینی ټایرونه یا دوه شاتني ټایرونه ته مم ایسیو وایي، یا په بل ژبه تاسو ته ووایم چې عین اکسل. صحیح ده؟ نو عین اکسل نه مطلب دا شو چې یا به دوه شاتني ټایرونه عین اکسل ته یا دوه مخکینی. صحیح شوه؟ نو کله چې تاسو هم ټایر خپل موټر ته خېژوئ کوشش وکړئ چې عین ګل واوسیږي، لکه عین ګل نه مطلب دا ده چې دا ټایر کوم شکل چې لري دا بل ټایر هم همداسې اوسیږي، که چیرې په عامه ژبه تاسو ته ووایم د دې غوښه زیاتې ده هغه هم زیاته اوسیږي، که داسې مثال درته ګورئ چې یو دوه درې څلور پنځه داسې لارې ګلدار ده هغه هم پنځه اوسیږي، نو عین شکل اوسیږي. صحیح ده؟ دا وایي ضروري ده، بلکل. Pour allumer mon véhicule à boîte automatique, j'appuie sur l'accélérateur.
Oui, réponse A. Non, réponse B. په درېیمه پوښتنه کې سوال داسې شوی دی چې د دې لپاره چې زه خپل موټر ولګوم او زما موټر اتوماتیک اوسیږي. اتوماتیک نه مطلب خو تاسو پوهیږئ چې دا اتومات ګیر اوسیږي. صحیح ده؟ دې ته په فرانسوي کې بوات اتوماتیک وایي. بوات صندوق ته وایي او اتوماتیک اتومات یعنی صندوق اتومات. البته یعنی موږ تاسو په ژبه اتومات ګیر. صحیح ده؟ وایي کله چې زه داسې موټر لګوم نو زه به په اکسلیټر باندې خپل کېکاږم او که په بریک باندې. نو کله دا به تاسو ته یو بل تجربه وي دوستانو، کله چې اتومات موټر یې لګوئ تاسو په اکسلیټر باندې خپل نه ټینګوئ، په بریک باندې به یې کېکاږئ، بله هغه نه خپل موټر کلي تاوئ او موټر به هم لګېږي د خیر. صحیح ده؟ وبخئ د جواب نه ده، بي یې صحیح ده. او بل تاسو ته بیا هم دلته په دې غاړه کې څه نور معلومات یې لیکلی ده. که چیرې غواړئ چې زیاتر معلومات ځان ته راوړئ لاسته ته دلته وګورئ. پي ښودلې ده د پارکینګ په نوم، ان یې ښودلې ده د نیټل په معنا. صحیح ده؟ دلته ګورئ تاسو ته ښودلې هر څه معلومات یې درکړی. همداسې یا په نورماله ژبه زه به تاسو ته وایم کله چې موټر لګوئ باید ګیر هم په پي باندې اوسیږي، آر چې ده ریورس ده، ان معنا نیټل ده، ډي معنا ډبل ده او اس معنا یا سپورټ یا څنګه ورته ویلی شئ. صحیح ده؟ نو کله چې تاسو خپل موټر لګوئ باید دا ګیر هم په پي باندې ولاړ اوسیږي او یا په ان باندې. کله نه کله په ان باندې هم سلف نه وهي په نوی موټرو کې. نو تاسو مجبور و مکلف یاستئ چې خپل دا ګیر پي ته بوځئ، په برک ټینګه کړئ، بل هغې نه سلف ووهئ. Les voyants correspondant au feu de brouillard sont orange, réponse A, vert, réponse B. Mon véhicule doit obligatoirement être équipé d'un feu de brouillard. À l'avant, réponse C. À l'arrière, réponse D. ملګرو سوال دلته بیا هم د پخوا په شانې ما تاسو ته ویلي وو چې بوغیاغ څه ته ویل کېږي که نه. نو بوغیاغ هغه ګروپونو ته ویل کېږي چې په دغسې حالت کې لګېږي. ګورئ تاسو دا هوا حالت. صحیح ده؟ دا هوا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله باران وشي یا کله هوا یا ورې ناڅاپه یا سړه شي یا یو څه نو نور باندې الله پاک خپله ښه پوهېږي او داسې هوا وریځن شي، وریځې پیدا شي او وریځې کته شي او موږ تاسو د 50 مترو نه اخواته کتلی نه شو. صحیح ده؟ نو په دغه حالت کې موږ تاسو دا بوغیاغ لګوو. بوغیاغ ګروپونه دا وینئ، دا نوم یې د دې ګروپونه لګوو. اوس دلته سوال داسې شوی دی چې le voyant correspond au feu de brouillard sont هغه څراغونه چې هغه بوغیاغ ته مربوط کېږي هغه په کوم رنګ کې وي؟ هغه زیړ رنګ به وي او که شنه رنګ به وي. هغه په دواړو رنګونو کې دوستانو پیدا کېږي. پس دواړه جوابونه سره انتخابوو. صحیح شوه؟ بیا دلته داسې ښودلې ده چې mon véhicule doit obligatoirement être équipé d'un feu de brouillard. زما موټر مجبور ده چې کم از کم یو دانه چراغ د بوغیاغ ولري. هغه به په کوم ځای کې د موټر وړاندې ځای کې اوسیږي او که شا. نو دا د موټر په شا کې خامخا د ګروپونو نه یو دانه یي. صحیح ده؟ موږ تاسو خپل جوابونه انتخاب کړو. ګورو چې ډیټابیس څه وایي. تاسو د ویډیو کولی شئ چې خپل ویډیو پاس کړئ او دا پوره معلومات یې سره ولولئ. Il est recommandé d'effectuer la pression des pneus à froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو په دې سوال کې داسې ویل شوی ده وایي دا Il est recommandé d'effectuer la pression des pneus à froid. وایي دا تاسو ته پیشنهاد کېږي چې تاسو خپل د موټر هوا وګورئ، د خپل د ټایرونو هوا وګورئ په یخه هوا کې. بالکل په یخه هوا کې به تاسو خپل ټایرونه یو وارې چک کوئ. البته دا خو مهم ده هر وخت تاسو چک کوئ، په ګرمي کې په یخني کې. خو دلته داسې یو سوال راغلی دی باید موږ تاسو ورته هو او نه جواب باید ورته ورکړو. صحیح ده؟ په ګرمه هوا کې تاسو هم مجبور یاستئ چې خپل د موټر هوا چک کوئ. ولې چک کوئ؟ په دې چک کوئ چې په ګرمه هوا کې
ټایرونه سره ځان خلاصوي ځکه چې ربړ ده که نه ټایر هم ګرمیږي سرک هم ګرمیږي که هوا کمي یا زیاتې که چیرې هوا کمې تیل مصرف زیاتیږي که چیرې هوا ډېر زیاتې ټایر د شکېدلو یا چاودېدلو امکانات ده نو په هر حالت کې ګورئ که نه تاسو ته ضرورت د دې چې خپل ټایرونه چک کړئ خو دلته هسې یو سوال راغلی دی چې په یخه هوا کې آیا موږ خپل ټایر چک کوو که ونه کړو بلکل یې چک کوئ ضروري ده دلته لا زیات معلومات تاسو ته درکړل شوی دی ملګرو بیا هم دا کوم شیان چې تاسو ګورئ وایي دلته 0.3 باره ایښودلې ده او 0.2 باره ایښودلې ده دغه شیان دا بیا تاسو ته لږ زرکۍ مشکلات درکوي خیر ده تاسو کله چې خپل موټر واخلئ بیا په دروازه کې هلته یو لیبل وي په هغه لیبل کې ستاسو د ټایر د هوا اندازه ښودل شوی ده نو هیڅ هسې سردرد ته ضرورت نه لري چې تاسو اوس دلته دا بارونه زده کړئ او دا په امتحان کې دا بارونه هم نه راځي صحیح ده Je vérifie régulièrement la pression de ma roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو دلته خو داسې سوال شوی ده Je vérifie régulièrement la pression de ma roue de secours زه چک کوم regularly مطلب دا ده regularly مطلب باقاعده صحیح ده regularly په انګلیش کې ورته وایي مطلب باقاعده یا هر وخت داسې یو تاسو ته وایم la pression de ma secours صحیح ده له غو د secours وبخئ نو زه مجبور یم چې خپل دا د شټپني ټایر هوا چک کړم صحیح ده نو دا خو ضروري ده چې تاسو به همیشه دا چک کوئ که زیات نشئ کوئ مثال په هفته کې یو ځل یې چک کړئ که نه کېږي په میاشت کې یو ځل یې چک کړئ وګورئ چې دا خپل ټایر ښه صحیح منظم وي هوا ولري او په کوم ځای کې تاسو پاتې نه کړي ګرچې په دې ملکو کې البته زموږ تاسو وطن کې سړکونه خامه ده هلته 100% د موټر د ټایرونو مشکلاتونه زیات ده دلته دا مشکلاتونه کم ده خو بیا هم خطر موجود لري ځینې ځایو کې ټایر شکېږي یا څه مشکل جوړېږي نو تاسو به خامخا خپل موټر چې شی کوئ منظم ساتئ نو آخر جواب زموږ تاسو څه شی و A Je complète le niveau d'huile moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. خو دوستانو دا د موبلاین باره کې اوس سوال ده ښه دلته سوال تاسو نه داسې شوی ده چې وایي زه د خپل د موټر موبلاین کمپلیټ کوم یا پوره کوم تاسو دلته وګورئ دا هغه کوم ګیج چې ورته وایي که نه دا یو ګیج ده چې موږ تاسو ته موبلاین ښیي دا وایي دا مجبور یو چې دا کمپلیټ کړو تر دې ځای پورې ورسوو دا زما ماوس ګورئ دې ځای پورې وایي دا کمپلیټ کړو نو ملګرو نه دا داسې نه ده ښه دا په یاد ولرئ چې دا به تر دې ځای پورې تاسو موبلاین نه شئ ډکوئ دا هر موټر خپل ځان ته اندازه لري اول خو دا به ستاسو د موټر هغه کوم کتلاک یا کوم کتابچه چې په موټر کې هغه ولولئ هغه کې تاسو ته ښودل شوی وي ځینې موټر یې مثال 5 لیټره ځینې 3 ځینې 2 ځینې زیات ځینې کم هر موټر ځان ته یو اندازه لري هغه اندازې قدر ته به تاسو موبلاین په موټر کې اچوئ په ماشین کې به اچوئ او هغه تقریبا د ګیج دې ځایو پورې رسیږي صحیح ده نو په دغه حالت کې دا ضروري نه ده دا تاسو مجبور نه یاستئ چې دا به تر دې ځای پورې ګیج به ډکوئ صحیح نو زموږ تاسو Je complis le niveau de huile à moteur آیا زه مجبور یم چې دا تر اخره پورې ډکم نه ضرور نه ده تاسو کولی شئ بیا هم همداسې کوم معلومات چې ما تاسو ته په خپله ژبه درکړه تاسو دلته کولی شئ چې ویې لولئ صحیح ده دلته ګوره تاسو ته ښودل شوی ده Si ce niveau se situe entre le repère mini et maxi c'est que la case ici alors je n'ai pas besoin d'ajouter de l'huile ګوره کله چې وایي دلته دا تیل د مینی او ماکسي د مینی خو تاسو ته ما پخوا درس وکړی یو منیمم ده یو ماکسیمم ده که نه منیمم کم از کم او ماکسیمم زیات تر زیاته نو زیات تر زیات تر دې ځایه پورې کېږي چې دا ګیج اخر ته رسیږي او منیمم دې ځای ته به رسیږي نو دا دواړو ترمنځ ده که نه بیخي فکس ده
پس زموږ تاسو مشکل حل ده. Pour connaître le type d'huile moteur à utiliser, je consulte la notice du constructeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. دوستانو لکه مخکې سوال کې ما هم د خبرې ته اشاره وکړه، وایي د دپاره چې زه د خپل د موټر په تیل باندې پوه شم، نو je consulte le notice de constructor وبخښئ، نو زه باید هغه نوټس لکه ما مخکې چې تاسو ته ویل چې په هر موټر کې چې تاسو اخلئ هغه کې یو کتابچه یا یو کتاب وي، ښه ډبل کتاب وي مکمل. په هغه کې ټول د الف نه تر یا پورې ټول تاسو ته درس درکړل شوی ده. تاسو به په هغه کې ښه پوهیږئ چې تاسو موټر کومه سي تیل خوري، څو لیټره موبلاین خوري، کومه سي استفاده کیږي، کوم اډلټر پکې اچول کیږي، په کوم اندازه د بټرۍ غټوالی ورکوټوالی اوسیږي، د فیوزونو معلومات یې خلاصه هر څه پکې ده. نو دلته دا سوال شوی ده چې د دې لپاره پوه شم چې زما موټر کومه سي تیل استفاده کوي، زه به د هغه یا د هغه کوم شرکت چې دا موټر یې جوړ کړی د هغه به نوټس یې لولمه یا د هغه کتاب یا کتابچه به لولم. بالکل هغه به لولئ تاسو. هغه چې تاسو ولولئ نو تاسو ته به پته ولګېږي چې تاسو موټر کومه سي تیل استفاده کوي، موبلاین وبخئ ډیزل استفاده کوي او که پټرول استفاده کوي. صحیح شوه؟ هماسې چې ما تاسو ته ویلي دلته پوره معلومات تاسو ته هم هماسې ښودل شوی ده. ګورئ دلته تاسو ته ښودلې ده چې کومه سي تیل استفاده کیږي، لیکوید کومه سي مایعات پکې استفاده کیږي، لیکوید د غیفخودیسمو. البته دا هغه مایعات د غیفخودیسمو مطلب دا ده چې هغه کوم موږ تاسو ورته انټي فریز وایو که نه، په انګلیش کې ورته انټي فریز وایي، هغه کوم اوبه چې ضد یخ وهلو وي هغه تاسو په لیټر کې اچوئ، ژمي د خوا نه ستاسو موټر به یخ نه وهي. صحیح ده؟ د هغه معلومات د ټول معلومات به تاسو په کتاب کې وي او تاسو چې هغه ولولئ پوره استاد به شئ پرې. En circulation, ce voyant s'allume. Il signale un problème de température du liquide de refroidissement, réponse A. Du niveau du liquide de frein, réponse B. Je m'arrête dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو دلته سوال داسې بیا وشو چې ان سرکیلاسیون کله چې زه موټر ځغلوم یا د موټر د ځغلولو په حالت کې څه کار وشو، څه ویان سالیومې دغه اشاره ولګېدو. ګورئ دا اشاره تاسو ګورئ، el señal un problem. آیا وایي دا یو څه شی کوي، یو مشکل موږ تاسو ته سیګنل راکوي، یو مشکل موږ تاسو ته راښیي او که نه. اوس وایي که مشکل ښیي هغه کوم مشکل ده؟ د temperature د لیکوید غادیسما، هغه ټمپریچر د مایع چې هغه موټر یخ ساتي، او که د نیوو د لیکوید د فخه او یا هغه لیکوید یا هغه مایع چې هغه د برک دپاره استفاده کیږي. نو ملګرو ما خو تاسو ته مخکې وویلې که نه چې موږ تاسو په موټر کې په لیټر کې هغه کوم مایع چې موږ تاسو ساتو هغه زموږ تاسو موټر یخ ساتي که نه، نو هغه یخ ساتي کله چې هغه د مثال په توګه یا ستاسو د لیټر سر والوزي یا ستاسو د لیټر کوم پایپ وشکېږي یا خپله لیټر چېرته وچ وي، نو زر تر زره دا علامه ستاسو په ډیشبورډ کې لګېږي. کله چې دا ستاسو په ډیشبورډ کې ولګېدو نو خدای دې نه کړي ستاسو موټر هم ورسره په خرابېدو روان شو، ځکه خراب شو چې د ده سره بیا تاسو ماشین مشکل پیدا کوي او ستاسو ماشین بیا د موبلاین خورو د دې شیانو په طرف ځي. صحیح ده؟ نو دا وایي اوس موږ تاسو ته څه ښیي؟ وایي دا موږ تاسو ټمپریچر ښیي یا هوا د وبخښئ ګرمایش د هغه مواد ښیي چې هغه زموږ تاسو موټر یخ ساتي. ای جواب صحیح ده. Je m'arrête dès que possible. نو زه به خپل موټر زر تر زره دروم. صحیح ده او که نه؟ بالکل. کله چې هم ستاسو موټر دا اشاره مو ولیده ګورئ ښه صحیح دا باید ضبط کړئ، دا به په خپل حافظو ته وسپارئ چې دا په هر موټر کې یو شکل ده.
کله چې ستاسو په موټر کې دا علامه ولګېده زر تر زره موټر بغل ته ودروئ، بانټ واسکئ. که چیرې اوبه کمې زر تر زره لیټر کې اوبه واچوئ. که چیرې شکېدلی اوسیږي بیا هم اوبه واچوئ، یو اندازه چاره کیږي تر څو چې موټر یخ شي، بل هغې نه یې ګل کړئ او بیا یې مستري ته بوځئ. نو په هر حالت کې که چیرې دا اشاره لګېږي زر تر زره موټر ودروئ، موټر یخ کړئ، بله هغې نه څه کوئ؟ بله هغې نه موټر به نور نه لګوئ، موټر به مستري ته وړئ مستقیم. صحیح ده؟ نو ایده جواب هم وی ده. لا زیات معلومات تاسو کوئ چې د ښي غاړې ته سره ولولئ او پوره معلومات ځان ته لاسته راوړئ. خو بیا هم دا کوم شیان چې زه تاسو ته وایم چې د ښي غاړې ته ولولئ او معلومات لاسته راوړئ، کېدای شي د دغه معلوماتونو زیاتر زه به تاسو ته په خپله ژبه تاسو ته وایم او تاسو ته خپل تجربه شیر کوم او شریکوم. Je vérifie les niveaux de liquide. Moteur en marche. Réponse A. Moteur arrêté. Réponse B. Sur sol plat. Réponse C. ملګرو سوال دلته داسې شوی ده، وایي زه خپل د موټر لیکویډ بیا هم هماغه مایعاتو ته ویل کېږي. صحیح ده؟ ګورئ لیکویډ مایعاتو ته ویل کېږي چې زموږ تاسو په موټر کې څو نوع مایعات ده چې هغه مبلین هم کېدای شي ملګرو، هغه هایدرولیک هم کېدای شي، هغه اوبه هم کېدای شي چې موږ تاسو خپل شیشه پې مینځو، هغه مثال داسې نور وایکوم کېدای شي او داسې نور. صحیح ده؟ دا وایي موږ تاسو په کوم حالت کې چک کوو؟ A. موټر آن مارش چې موټر لګېدلی اوسیږي. B. موټر arrêté موټر هم ګل اوسیږي. سول پلا او یا په هغه ځای کې موږ تاسو سره چک کوو چې هغه ځمکه هواره اوسیږي یا هغه ځمکه مکمل همواره اوسیږي، موټر په هواره سطحه باندې ولاړه اوسیږي. زموږ تاسو بهترین جوابونه څه شی ده؟ B او C ده. صحیح ده ملګرو؟ نو دا مطلب خلاصه مطلب دا ده چې تاسو که چیرې هم خپل موټر دغه اوبه یا دا نور هر څه تاسو چکوئ، تاسو به په یخ موټر یا ماشین چې یخ یې چکوئ. که چیرې یخ حالت کې چک نه کوئ، ګوره وایي که چیرې موټر ګرم اوسیږي، دلته ګورئ تاسو ته ښودلې ده je risque de m'brûler. نو ما ته دا خطر ده چې زه خپل ځان وسوځوم. سمه ده؟ نو دغه دپاره باید تاسو کله چې موټر یخ اوسیږي هغه چک کړئ. دلته B جواب په باره کې معلومات ده. او دا C باره کې دلته داسې ښودلې ده، وایي دا په پوند باندې نه وي، داسې جګوالي یا ټیټوالي باندې ونه اوسیږي، ځکه چې هغه د مایعات هغه لیول یا هغه اندازه صحیح نه ښودل کېږي. نو زموږ تاسو بهتر جوابونه ځکه B او C شوه. نو دوستانو دلته زموږ تاسو دغه کوم معلوماتي درس چې و دلته پای ته ورسېدو. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بیا نوی معلوماتي درسه پورې تاسو په لوی خدای سپارم. خدای پامان.